که الله ستا دپاره یو خیر وغواړي که نه او تاله څه درکول غواړي فلا راد لفضل نو داسې څوک نشتی چې د الله دا فضل او خیر منع کړي تاله ځم چې دې ته موږ ډېر زیات سوچ وکړو خصوصا چې زه وایم موږ نو مراد ترې څوک د پښتنو د معاشره الله رب العزت چې تا دپاره څه لیکلي دي که نه کوم خیر یې لیکلی دی ستا په نصیب کې او ستا په تقدیر کې اکه دا ټوله دنیا و ما فیها دنیا او په دنیا کې چې څه دي اسمانونو والا ځمکې والا اسمانونو کې چې کوم مخلوق دی هغه هم شي دا خیر تا نه څوک نشي منع کولی دا به تا ته در رسي ښه مطمئن اوسه موږ کې یو ما د پښتنو دا خبره ولې وکړه زموږ یو کمزوري عقیده بله جوړه شوې ده لکه اوس صحیح ده دا جادو چې دی اثر کوي په اجازت د الله سره بد نظر اثر کوي په اجازت د الله سره خو موږ د خبره کې زیاتې کړی دي لکه کله داسې چې په انسان باندې سخته هسې راځي هسې سختې به نه راځي کله سړی بیمار شي کله غریب شي کله په غم کې کله په څه کې کله په څه کې موږ ډایرکټ سوچ څه ته ځي یې چا څه کړي دي او دا وی بل ورځ راته چا خبره کوله وي زموږ یو خپل چې ته ویزه لګوله که نه سعودي ته راتلو اوس یې سختي ډېره کړې ده هلته د معلومات ډېره لیو نو هغه چېرته څه کاغذ ماغذ به پکې صحیح نه و چې واپس کړی دی جو اوس وایي چې دا زموږ د ترور کوټګره ده زموږ د ترور او دې چېرته څه چل کړی دی دوی دې کوړبه کې وایي دا چلونه د مخکې نشتي حسانه مسله ده او د تقدیر ته به څه وایو د الله د طرف نه چې کوم شر دی او خیر راځي دې کې به څه وایو دا خو بیا هر څه ختم شو بس دکه به وایو چې دا چا څه کړي دي رب چې ستا په نصیب کې کوم خیر لیکلی دی هغه یې څوک نشي بندولی او کوم مصیبت چې ستا په نصیب کې لیکلی دی هغه هم تا نه څوک نشي بندولی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې ده ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك دا څه چې در ورسېدو د تا نه اوړېدونه او د تا نه چې واوړېدو د تا ته در رسېدونه دلته به مثال درکړم چې ښه به پوه شي دوه وروڼه یو کور کې اوسېږي او دا یو مړ شو دا مرګ چې د دې بل نه اوړېدلی دی که نه او ده ته راغلی دا د ده و هغه ته نه رسېدو دا د ده په نصیب کې و داسې نه شوه کېدی لکه بعض دا خیال هم کړی اکثر دا ښځې چې په غم کې چیغې یا الله وایي چې ده په ځای د هغه پلانی مړ کړی بوډا وایي داسې که نه وایي ځوان هلک ته چې د ده په ځای هغه بل مړ وی د 80 کالو دی او اکثر پکې دا زنانه خواښې ژوندي هغه یادوي چې د ده په ځای وي دا مړه وی وایي دا چې بیا ورسره داسې وایي چې څومره سړی بدعملی وي ژوند یې اوږدي دا هم غلطه خبره د شریعت په رڼا کې دا خبره غلطه ده کله سړی نیک عملی او عمر یې اوږدي او کله سړی بدعملی او ژوند یې لنډي نو ته به دا ښه خلک زر مري وایي ښه خلک دا مې اورېدلی که نه مې اورېدلی دا خبره چا کړې ده الله کړې نه رسول وسلم کړي چې ښه خلک زر مري د ښو خلکو کې داسې نشته چې ژوند یې اوږدي شتي پکې او په دې بدو خلکو کې لنډ عمر والا شتي که نشتي شتي پکې نو اکثر به دا زنانه وایي چې دا پلانی مړ دی نو اصل کې دا د دین کمی دی دا خو فیصله د الله ده د دغه یو ناوړېدنه د چا په باره کې چې شوې ده او ده ته رسېدنه د چا په باره کې چې نه ده شوې په دې کې یو بل سکون موږ ته میلاویږي ښه هغه هم زموږ په معاشره کې دا مرض دی خفه کېږو به نه د معاشرې مرضونه به په ګوته کوو چې څه چل وکړو چې اصلاح یې وکړو هغه ده یاره لکه څنګه ما او دی یو ځای سعودي ته تللي ما او دی یو ځای دوبۍ ته تللي ما او دی یو ځای پلاني ملک ته تللي 15 کاله ده وشو 15 زما وشو دله الله کور څنګه ورکړو
ما اوس وی پوه وکړه د چین سره شروع وکړي ته ما په دې مسله اوس پوه وکړه ما او دی خو یو ځای تلي وو 15 کاله د ده 15 زما ته ولې کور جوړ کړو اصل کې د دا عقیده نه ده پېژندلې چې کوم شی چې تا ته در رسي د تا نه اوړي نه او کوم چې تا نه واوړي د تا ته در رسي نه الله د هغه په نصیب کې لیکلی و دا خیر دا نعمت دا کور هغه ته ورسېدو ستا په نصیب کې نه و تا ته در ونه رسېدو دا د 15 کالو د 10 او د 40 قصه نه ده ګنې ډېر خلک ډېر زه وایم ډېر مسافر چې د هغوی په مسافرو کې 10 کاله 15 کاله شوي لا د اوسه پورې ځان له معمولي کمره نه دی جوړه کړې او بعض هغه دي چې کال 2 کې بنګلې جوړې کړي اوس ما ورته څه کوو په دې وباس کوو نه زما زړه په ارام دی الحمدلله ولې په ارام دی ځکه چې ما د خپل پیغمبر نه اورېدلي دي چې څه چې تا نه واوړي د تا ته در رسېدو او دا څه چې تا ته در ورسېدو د تا نه اورېدونه د هغه په نصیب کې نو زه څه وکړم زه به پردی حساب نه کوم زه به داسې کار وکړم که زما په کار یې داسې نعمت رب ته به عجزي وکړم لاس به اوچت کړم چې یا الله مال ورپسې راکړه او خپل محنت به ورسره کوو خپل کوشش به کوو چې کله هغه وخت راغی لږ ساعت مخکې ما ده چې الله صداري چې خزانه ده او خپل وخت یې تاله به هم درکړي نو بیا موږ ستا حسابونه کوو نو ته به خپل حساب ګوره غوسه کېږي خفه کېږي چې زما حساب دې څوک نه کوي نو ته د بل حساب څنګه کوې پرېږده حساب چا ته الله ته حسابونه پرېږدئ الله ته د الله د بندګانو حسابونه مه کوئ خپل ژوند هم پرې لنډ تنګ کړی دی او کیدای شي ته په ګناه کې هم واقع شي کنځلې به کوې تهمت به لګې ځکه چې اکثر داسې مجلس چې ختموي نو آخري فیصله به کې څه وشي نه آخري فیصله په داسې مجلس کې چې دا بحث پکې روانې څه وشي څه تهمت ولګي غلو دی غلو د آخري نتیجه او دی غل نه و ته ګناهګار نه شو په مسلمان دي د غلا بهتان ولګو نو یاده که دا خبره کم خیر چې الله ستا په نصیب کې لیکلی دی او تا ته در رسي صحیح ده دا خبره صحیح ده چې رسول وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده چې که تاسو څه کار کوئ خپل څه حاجت پوره کوئ هر چا ته یې مه بیانوئ رسول وسلم وایي هر د نعمت خاوند سره خلک حسد کوي دا د پیغمبر خبره خو دې دا مطلب نه دی چې بالکل بس که څوک کیني دا نن چې ما دا ټوخ وکړو نو دا هغه پلانې په دې طرف تېر شوی او نن چې دوکان ونه چلی دوکان دی کله به چلی کله نه دا هغه سپېره راغلی و پرون لکه ستا په نصیب کې چې څه دي د یو کس راتله به هغه څنګه ختم کړي دا ستا د څه شي عقیده ده مسلمان عقیده دا ده چې زما دوکان ته یو کس راغی هغې د لاسه زما سیل کم شو زما سامان کم خرڅېږي دا د څه شي عقیده ده نو ما او تا به احتیاط هم کوو دعاګانې به هم غواړو خو دومره ده چې دا عقیده به ورسره ساتو چې څه زما په نصیب کې الله لیکلي هغه به ما ته رارسي نو دا ډېر څه پټولو ته ضرورت هم نشته غلو به پکې نه کوې لکه ما بعض کسان لیدلي دي چې لکه د پلار نه یو شی پټ کړی لکه ګاډی اخیستی دی نو پلار ته نه وایي چې ما ګاډی اخیستی دی دا مسله په موږ کې ولې ډېره ده دا چې د یو بل نه دا نعمتونه پټوو زما دا خبره غلطه که صحیح ده ګاډی اخیستی کور چاته بلکل او خبر هم دي چې غلی غلی ولې دا مسله موږ کې ډېره ده زه درته یې وجه ذکر کوم ځکه چې دی په خپله دیسې دی دی په خپله حسدګر دی دی په خپله په خلکو تهمتونه لګي دی په خپله په دې سوچ کې دی چې د دې پلاني نه الله دا نعمت ختم کړ نو د ده اوس دا ګمان په ټولو باندې دی که زما دا ګاډی چا ما سره ولیدو چې اوس دا ټوله دنیا په ما پورې نښتې لکه ګاډی څه شی دی الله در یو نعمت درکړی شکر یې ادا کوه ستا به ګاډي باندې به سړی څه کوي ښه یو آیت په قرآن کې دی الله اکبر یعنې که زه یم که نن دا آیت تاسو ځان سره ویوړو که نه
نو ستا زړه به او ځان دې به پوه کړو زړه ته چې به ستا کوم اطمینان میلاو شي داسې اطمینان او سکون به چېرته تا نه محسوس کړی الا دا که په دې ایت باندې ته چې ته مخکې نه پوه شوی او تا اورېدلی ورسره ولاړې او سوچ دې کړی الله په قرآن کې وایي وهو معكم أينما كنتم تاسو چې هر ځای کې الله تاسو سره دی څومره اطمینان پکې دی ته یوازې نه یې کله ناکله د سړي د ملګرو سره د خپلوانو سره مسله راشي خلک یې پرېږدي دی یوازې هېڅ یوازې دی تا سره رب دی تا سره عرش والا دی تا سره هغه څوک دی چې د دې ټولو د زړونه د هغه په دوو ګوتو کې دي وهو معکم اینما کنتم تاسو سره دی مطلب الله ستا ویني ستا اوري په تا پوهه دی دغه ویلي دا موسی علیه السلام چې کله تو فرعون له دعوت ورکو او هارون ورسره مو علیه السلام نو هغوی الله ته ووایي چې قال نخاف ان یفرط علینا یا الله موږ یریږو سړی به موږ سره ظلم او زیاتې وکړي ځکه چې ډېر ظالم سړی دی او قیسې د فرعون خو مشهور دي الله ورته لا تخافا انني معکما زه تاسو سره یم اسمع وارى زه اورم او زه وینم ما ورته یوازې نه یو موږ سره الله دی دا خبره امید هم پیدا کوي او دا خبره یره پکې هم ده یره پکې څنګه ده چې ګناه صحیح ده ته خو دې ته خوشحاله چې الله ما سره دی او ما ویني او زما اوري هغه ګوره ستا دا ګناهونه ویني هغه ستا هغه خبرې چې کومې ناروا دي او ته کې هغه یې اوري نو زه تاسو ته دا وایم بلکل مطمئن ژوند تېروه بلکل مطمئن وهو معکم اینما کنتم کوم ځای کې چې ته یې تا سره څوک دی الله ته یوازې نه او پرېږده دنیا والا به سي او د دنیا والا به دوستیانې سي او خپلولیانې به یې سي خو هر څه عارضي دي نو په دې باندې خپل طبیعت مه خرابوه او خوشحاله اوسئ چې زموږ سره څوک دی الله دی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کوه غار ته ننوته پسې تاسو ته معلومه ده او 3 ورځې او 3 شپې په غار کې دننه او کافران بالکل د غار په خوا تاویدو را تاویدو ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول وسلم ته یا رسول الله که یو پکې د خپلو خپو ته وکتو نو ما ورته به وویني هغو له جواب څه ورکړو لا تحزن ان الله معنا مه غمجنه کېږه ابوبکر الله زموږ سره دی که نه روایت کې راځي وي رسول وسلم ورته وایي چې ابوبکره ستا د هغه دوو په باره کې څه ګومان دی چې درې مې الله وي ته د هغه دوو په باره کې څه چې درې مې الله وي نو دا زموږ ټولو دپاره د خوشحالۍ خبره لا تحزن ان الله معنا مه غمجنه کېږه زموږ سره څوک دی